یونان کې د کډوالو کښتۍ ډوبېدلو له امله 8 تنه مړه شوي دي. یوناني چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په جنوبي ساحل کې د کب نیونې یوه کښتۍ چې مهاجر یې لېږدول ډوبه شوې او لږ تر لږه 8 تنه پکې مړه او لسګونه نور لا درکه شوي دي. د چارواکو په وینا د لټون او ژغورنې پراخ عملیات پیل شوي او تر اوسه 104 کسان ژغورل شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره کسان لا درکه دي. د ساحلي ساتونکو 6 کښتۍ، د سمندري ځواکونو یوه جنګي بېړۍ، یوه پوځي مسافر وړونکې الوتکه، د هوایي ځواک یوه هلیکوپټره، 2 شخصي بېړۍ او د اروپایي اتحادیې د سرحدونو د ساتنې ادارې یوه بې پیلوټه الوتکه د لټون او ژغورنې په عملیاتو کې برخه لري. ویل کېږي چې دغه کښتۍ د لیبیا له ختیځ توبروک ساحې څخه ایټالیا ته روانه وه. امین الله هاشمي، ځلا نیوز.